شرازو بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ موږ تاسو په هیلینګ بوش سره مو د ریټ آی ټول باندې هم کار کړی. ریټ آی ټول مو څه کړی ترتیب کړی چې ریټ آی ټول په واسطه موږ تاسو کولای شو چې یو عکس کچیر د سترګو رنگ سور راغلی او غواړ شو هغه لمنځه یسو نو موږ تاسو څخه استفاده کول د ریټ آی ټول څخه. دا غږ څخه وروسته پسې موږ تاسو ته برش ټول لرو. شارټ کټ بی دی چې دی بی صدا بی وو هم ډایرکټ چیر راځو برش ټول ته. برش ټول تاسو ټول تقریبا برش به ان شاء الله پیج نه چې موږ تاسو د رنگ ترسیمول لپاره کارو چې لپاره کارو د رنگ ترسیمول لپاره تاسو غواړئ چې په ساحه کې یو رنگ ترسیم کړئ دغه د پارچې څخه استفاده کوئ د برش ټول څخه استفاده کوئ. برش ټولونه تاسو کولای شئ په مختلفو شکلونو سره مختلف ډولونو سره پیدا کړئ. مختلف ډول برشونه تاسو لري هغه کولای شئ استفاده کړئ. راسته کلیک کوئ د برش روټیشن برش کې مې خواته ډایرکشن ولري. پر مثال برش کې تاسو څه وڅر خو ګوري برش وستا سه لوړې خواته څرخدل دي یا کې پر مثال د بلې خواته وڅر خو به د بلې خواته اره خواته سو غواړي هغه خواته کوسه برش وڅر خوي. په ځینې برشونو کې به روټیشن کې داسې معلوم نسی یا برش څونه تاسو پر مثال سره راټولوي ټولوالي څونه راځي. اوس ګوري برش تاسو څه سره ټول غوندي معلومیږي په دې شکل دا په ځینې نور برشونو کې به ځته وشه. پر مثال کزرا سم په دې برش کې وشه پر مثال دلته براسو کم دی دلته یو برش مردلو دی هم دا برش ګوري کزرا سم د ټولوالي ورکم یو څه د روټیشن سو او ټولوالي اندازه څونه ورکوي. اوس ګور دا برشونه سایز به څه غټ کوم د سایز په واسطه شغټو سایز بیا به مې ورڅ غټ کو وسم کښنه دي. اوس تاسو ګورئ دا بلکون دي دا ټول سره داسې پر مثال لکه په ټوله ساحه کې پر مثال سره ګرځي شکل سره په اصطلاح سره لکه داسې مخامخ چې موږ ورته ګور داسې سره ټولیږي او کچې تاسو ټولوالی غواړئ چې اضافه یې کړئ دغه دپاره کولی شئ په خپله خوښه تر 90 درجې پورې هغه اندازه څه به وکړو زیاتې کړو. اوس هغه کمپلیټ اوار 90 درجې او مخکې مې دا سر کم کړی وی څومره ټول کړی وه روټیشن هم په هماغه شکل تاسو کولی شئ ورکړئ. سایز تاسو نه اندازه ورکوئ هغه سایز ورته انتخاب وي چې مختلف اندازه تاسو کولی شئ انتخاب کړئ. د یوه څخه نیولې بیا تاسو کولی شئ تر 15000 پورې اندازه انتخاب 15000 نو تقریبا دونه غاښه اندازه ده تاسو کولی شئ د برش لپاره انتخاب کړئ او په هغه په شکل سره باندې ترسیم ترسره کړئ. لاندې پسې هارډنس لرو. هارډنس بیا وروسته انشاءالله موږ تاسو وایو د هارډنس څخه تر مخه بلاندې موږ د برشو ډولونه وایو. مختلف ډول برشونه تاسو لري. هر ډول برش راواخلئ په مختلفو شکلو سره هغه څه به کې ترسیم کېږي. دا برش دی پر مثال دا بل بیا یو څه د هغه څخه ځانګړتیا بېله د داسې سختوالي لري. دا رقم نه مختلف ډول برشونه تاسو لري چې انتخاب یې کړئ بیا تاسو کولی شئ په هغه شکل سره پر هغه برش باندې هغه کار ترسره کړئ. راسته کلیک کوئ. هارډنس نه په دې څو برشونو کې موږ تاسو کارولی شو. پر مثال په دې برش کې هارډنس داسې وایي چې د شیپ د دغه برش شاوخوا نرموالی زیات وي کم وي. اوس هارډنس 0 دی په دې برش کې. پر مثال په دې برش کې به هارډنس 100% دی. هارډنس په دې معنی چې دغه شاوخوا شی اوس نرموالی په دې برش کې نه لري ځکه هارډنس 100% دی او که هارډنس 0 نو بیا داسې هغه نرموالی لري. هارډنس 400 تاسو کموئ هغه اندازه ژی نرموالی څه به کېږي زیاتېږي او که هارډنس 400 زیاتوو هغه ژی نرموالی څه به کېږي اضافه کېږي. راسته کلیک کوئ. دا خو موږ تاسو د برش هغه انتخابولو جوړولو پر مثال ترسمولو غټولو کښنې کول زده کړه. په مختلفو شکلو سره مختلف برشونه تاسو ترسمولی شئ پیدا کولی شئ. راسته کلیک وکړئ. دلې پسې دغه کښنې د ګراري علامه چې ده د پرسیټ منیجر وایي. چې ورته وایي پرسیټ منیجر. په پرسیټ منیجر کې تاسو کولی شئ د خپل دغه برشونو د لیدلو حالت هم تغیر کړئ او کولی شئ چې نور برشونه هم لاوډ کړئ. دلې کلیک ورباندې کوئ. اوس نه پدې کې تاسو رینیم دا برش ته بل نمبر کوئ نوی پرسیټ برش جوړوئ ډیلیټ دا برش ډیلیټوئ. دا برش تاسو په کوم شکل ښکاره شي سمال تمبنیل لارج تمبنیل غټ تمبنیل دې ورته ښکاره شي. دا بل به وایي چې نیم اونلی یوازې نومونه یا پر مثال د لیست په شکل ښکاره شي. هر شکل تاسو غواړئ هغه دلې ورته انتخاب کړئ. د برش ښکاره کول هغه شکل دی. او دغه څخه وروسته پسې ریسنټ برشونه دغه ریسنټ برشونه چې په نږدې وخت کې موږ استعمال کړي هغه ښکاره کوئ. که ټیک مارک ورکړئ ریسنټ برشونه ښکاره کېږي او که ټیک مارک ورنه کړئ هغه نږدې وخت کې کوم برشونه تاسو استعمال کړي هغه نه ښکاره کېږي. پرسیټ منیجر بیا انشاءالله موږ تاسو په ایډیټ منیو کې وایو. چیرې وایو؟ په ایډیټ منیو کې دلته موږ تاسو په پریفرنس کې دلته موږ تاسو بیا پرسیټ منیجر باندې کار کوو. انشاءالله دلته پرسیټ منیجر ته راځو هلته بیا پر هغه باندې خبرې وکړو. دغه څخه وروسته پسې موږ تاسو دلته ریسیټ برش لرو. ریسیټ برشونه دغه برشونه که ما کم تغیر پکښې راوستلي پر مثال سایز یا داسې بل تغیر پکښې راوستلي. ریسیټ دا د بیرته د پوټوشاف هغه ډیفالټ حالت ته راسي. کوم حالت ته راسي؟ د پوټوشاف هغه عادي حالت ته راسي. پوټوشاف چې هر ډول وي. دلته یو خبره شته وایي په دا پرسیټ کې تاسو مخکې چې تاسو دوست لرئ وایي دا پرسیټ تاسو ثبت کړی دا ثبتوئ که یا زه تاسو نور نه ثبتوم. دا زموږ د پوټوشاف برشونه به ټولې بېرته هغه عادي حالت ته راسي. کوم حالت ته به راسي؟ عادي حالت ته. په کوم حالت کې تاسو پوټوشاف هغه عادي نورمال حالت کې تاسو استعمال کړي وو. پر مثال کوم برش اضافه کړی که زه راسم پرسیټ ریسیټ کړم بېرته به عادي حالت ته راسي.
لاود پرسټ کچې زنور برشونه ولرم هغه څه وکړه لاود کړ سیو پرسټ زموږ دغه برشونه په خاص نامه سره ثبت کړ او ریپلیس برشز دا برشز په بل برش باندې ریپلیس کړ تبدیل کړ دلته نو لاندې پسې به موږ د برشونه کټګوري لرو چې کومه کټګوري برشونه تاسو استعمالوي پر مثال زه راځم دلې ډرای میډیا برشز باندې کلیک کوم او زه پر دې باندې کلیک وکم دلته ماته پښتنه راولي وای آیا ته دغه برشونه باندې ریپلیس کړئ ریپلیس باندې په دې معنی چې دغه زموږ اوسنۍ برشونه مکمل لمنځه یو څه پر ځای باندې دغه اوسنۍ برشونه چې من خپل دغه راول او اپند دغه برشونه دي همي دغه نور برشونه مرته اضافه کړه اوس ما چې انتخاب کړ اپند ور دې برشته دغه نور برشونه سره کوم څه اضافه سره دا څو نور برشونه و یا راځي دغه څخه راوسته پاک سپینش برشونه دي پر مثال اپند وندام اضافه کړ دا به نور برشونه سره څه پوسل اضافه سره دا رقم تاسو کولای شئ په مختلفو شکلو سره مختلف برشونه په اسانۍ سره څه وکړئ وته اضافه کړئ سر مخلاصو دغه څخه راوسته اوس نو موږ څنګه کولای شو چې برشونه پوټوشاف ته خپل خوښ نور برشونه انټرنیټ ډاونلوډ کو هغه پوټوشاف سبو کو انسټال کړو دا خبره موږ د کړو کنټرول اچ زو وهم دا یو عکس موږ نو یو ډاکومېنټ موږ خلاص کړی وي هغه موږ په پی اس ډي شکل ثبت پوټوشاف ډاکومېنټ هغه کې موږ بل وخت کار کولای شو خو د پوټوشاف یو برش وي هغه معمولا په پای کې ای بي آر ایکستنشن لري کوم ایکستنشن لري ای بي آر اټا پوټوشاف برش په نامه سره نو که تاسو غواړئ چې برش ډاونلوډ کړئ نو تاسو راځئ په ګوګل کې ورته لیکئ پر مثال نیو پوټوشاف برش پوټوشاف ای بي آر برش دا یو شی سرچ کوئ په تاسو کولای شئ چې مکمل مختلف ډول برشونه په اسانۍ سره څه وکړئ انسټال کړئ دلته نو مختلف ډول برشونه تاسو کولای شئ ډاونلوډ کړئ او انسټال کړئ په مثال زه براسم ته ډاونلوډ به هم سره کوم فری ډاونلوډ به هم سره ولیکو ترڅو موږ ته ډاونلوډ کړو په مثال پوټوشاف برشز مختلف برشونه پر دې لینک کې لستا تاسو کولای شئ مختلفو ویب سایټونو څخه ډاونلوډ کړئ پر هغه باندې کلیک کوئ هغه به کولای شئ خپل هغه پوټوشاف ډاکومېنټ دلته ډاونلوډ کړئ هغه به انسټال کړئ د انسټالولو طریقه به هم زده کوئ څنګه انسټالوو اوس دلته تاسو ګورئ مختلف ډول د برشونه موږ لرو کوم ډول برش تاسو انسټالوئ پر مثال ببلز کو بیان دي پر مثال ایکسپلوژنز ډول پر مثال ایکسپلوژن دغه ډول دغه لنس وځه غواړم دا ډاونلوډ کړم کلیک ور باندې کوم د ډول طریقونو کې داس په مختلف ویب سایټ کې مختلف وي فری ډاونلوډ باندې کلیک کوم په 15 ثانیو کې بس مو ډاونلوډ سره کم سي شروع 3 ثانیې 2 ثانیې او 1 ثانیې نو دا تاسو معمولا برشونه ډاونلوډ هغه په زیپ فایل کې په کم فایل کې په زیپ فایل کې اول دا واره باغه ثبتوي چې سیو مو کوي تاسو په ډاکومېنټ کې باغه ثبوسي ثبت زبراسم دا په ډیسکټاپ باندې ثبت کم سٹارټ وکم دا نو مکمل دا برش څه ذاتي د دې شین بي دي سویم بي دي د دې شین بي نو هغه چې موږ ډاونلوډ کړي دا غزيب فایل به تاسو کولای شئ ایکستراکټ برشن زین راو باسي او هغه به کولای شئ خپل پرشاته په ځانګړي میتود سره انسټال کړئ نو را بس هغه د انسټالول طریقه به هم زده کو نو زما سره ځنې برشن تاسو هغه برشن ته لمړی ورسم او دا خبره په یاد ولرئ د برشن انسټالول په وخت کې بعد پرشاپ څه وکړئ بند کړئ پوټوشاپ بندو اوس ما سره برشونه تاسو باغ لمړی پیدا کوم او دا غو انسټالول به څه وکړئ زده به ښه دا د پوټوشاپ برشز پیدا کړل په دې کې په هر انسټال کې تاسو کولای شئ دغه ویډیو کې تاسو د یواز د انسټالول طریقه هم ستاسو په دې ټوټوریال کې د موږ زده کړل په دې کې دا د پوټوشاپ برش په نامه سره زیپ فایل موږ لر تقریبا 315 MB دی او په کچیر تاسو د زیپ فایل په کمپیوټر کې نه د وینرار د سټاپ د لارې کولای شئ باغ انسټال هم کړئ انسټال کړئ به تاسو کولای زیپ فایل څه وکړئ سټارټ کړئ پر زیپ فایل باندې راستا کلیک کوئ زبراسم دې لپاره راستا کلیک ور باندې کوم ورته وام چې ایکستراکټ فایل هیر ایکستراکټ هیر کوم انتخاب کوم زموږ ته پام دې ځکه هغه برشن ټول زنده باسي د زیپ فایل څخه زه به ایکستراکټ هیر انتخاب کوم هغه برشن په ټول د لیسه وکړي ځای پر ځای تر وباسي دا رقم تقریبا دا نن یو برشن دي زما په فکر سره نن یو کې سلسله نه برشن و هغه ټول چې ایکستراکټس ولا زه به اوس لا کینسل کوم پر دې ځای باندې اوس ګوره هغه ټول برشنه مستاسو راوېستل نو اوس چې انسټالوي څنګه انسټالوي هر څو برشنه چې تاسو هغه به ټول انتخاب کړئ راستا کلیک ور باندې وکړئ کاپی بیک سره کوم بیک کاپی بیک موږ یو خبر مخکې وکړل چې د پوټوشاپ برشنه کوم ایکستنشن لري ای بي آر اډا پوټوشاپ برش دا چې موږ کله کاپی کړئ نو تاسو براسي کمپیوټر کې سی ډرایو ته چیرې براسي سی ډرایو ته په دې کې کچیر تاسو کمپیوټر دا پوټوشاپ د دیش بیټو او ساس سیستم هم د دیش بیټو نو بیا به پروګرام ایکسپورټ ته راخلاص کی ایکسپورټ ته د دیش بیټ دی او زموږ د پوټوشاپ څو بیټ دی سلوش بیټ سیستم څو بیټ دی سلوش بیټ نو موږ باید چې راخلاص کو ساده پروګرام پایز تاسو ساده پروګرام پایز یا پروګرام پایز ایکسپورټ ته په دوړ کې دا پروګرام پیدا کړئ په دې کې به تاسو ځي اډا فولډر په اډا فولډر کې به تاسو راځي اډا پوټوشاپ سیټ 2019 هغه فولډر پیدا کوئ په دې کې به تاسو راځي چیرې پریسټس ته
په برشز کې به فولډر پیدا کوي برشز په دې کې ګورو سم دا برش مخکې انسټال درلود ګورو کله باید په منیو کې پرته و هغه پاک سپینش برش استعمال کوي بل منتکم استعمال کوي نیچرل برش کم یو اوس نو راستا کلیک کوي هغه برش چې استعمال کړي و کاپی کړي هغه د څه پوکي پیسټ کوي نو برش سره کوم سول انسټال او آسان طریقه دې فولډر بل آسان طریقه هم په دې شکل سره ده چې تاسو پوټوشاف باندې راستا کلیک کوئ پوټوشاف نو هغه وخت چې پوټوشاف پر ډیسکټاپ باندې آیکن وي یا په سټ منیو کې وي زبر اسانه د دې یو آیکن پر سټ منیو کې براستا کلیک ور باندې وکم یا په ډیسکټاپ باندې کوو نو بیا تاسو د اوپن فایل لوکیشن باندې کلیک کوئ چې باندې اوپن فایل لوکیشن چې تاسو پیدا کړئ هغه کچې بیا شارټ کټ وو بیا راستا کلیک ور باندې کوئ بیا اوپن فایل لوکیشن نو تاسو به د مین فولډر ته بوزئ په دې کې بیا کمپیوټر راځي پریسیټ په پریسیټ کې بیا کمپیوټر راځي برش ده هغه برش نه په دې کې څه کوي پیسټ وي دا لاندې طریقه په دې طریقه باندې تاسو په هغه پیدا کړئ بیا د پیسټ کې اوس کلم دلته پیسټ کړل اوس پوټوشاف را خلاص کې تاسو کول هغه ټول برش نه دلې څه کوي استعمال کوي اوس براسو هغه برش نه وګورو او هغه بل برش فکر کوم لا تر اوسه نه ډاونلوډ شوی او ایکسپورټ ته هغه ښکارا کوي چې تاسو خپل سیستم پر مثال 3 بیت انسټال کړی وینډوز او کله چې پوټوشاف بیا 2 بیت انسټال کړي هغه اتوماتیک ایکسپورټ ته پوله راځي پروګرام فایلز ایکسپورټ ته 2 بیت وینډوز لپاره هغه پروګرامونه په هغه کې انسټالیږي چې هغه 2 بیت دي خو زموږ پوټوشاف 3 بیت دی او کمپیوټر مو هم 2 بیت دی سیستم اپریټینګ سیستم هم 2 بیت دی 3 بیت نو هغه مولا ساده پروګرام فایل راځو اوس زرا سم کنټرول ان یو نوې ډاکومېنټ به جوړ کړم کنټرول ان پیک کنټرول سم نه دی ویلي تاسو کولای شئ په ایمیج کې استعمال کړئ زه ساتم کنټرول ان وهم اوس راستا کلیک وکم پرسیټ منیجر راسم مخکې دون ډیر برشنه و دا برشنه نه و دا مصطفی کړل اضافه مکړل پر مثال په دې کې زرا زما کم برش برا واخلم پر مثال ډرای اوټ بلډ سپلیټر دا کرا واخلم اپینډ کوي کې او ریپلیس کوي ضرورت هم چې ریپلیس وکم په دې کې نو مختلف ډول برشنه موږ تلرو څو ډول برشنه په هر برش کې نو هغه څو تقریبا موږ لاس 15 برشنه انسټال کړل په دا هر وکی به تاسو کولای شئ په مختلف ډولونو سره برشنه انسټال کړئ اوس دا د بلډ د وین د پار برشنه زبراسن دې ته به داغه تیز تو رنگ ورکم بیا کې سچې روکې کم نو هغه برش موږ سره کم څه خپل هغه کار به ساته ورسي پر مثال په دې کې دا یو ډول پر مثال دا بل کې ګور دا بل ډول دی دا کوم نو فصل هاو ډول د برشن تاسو کواسي اتوماتیک ډول ډاونلوډ کړئ او دا غڅ خبره په خپل خاصه وکړئ استفاده وکړئ د برش ډاونلوډول د برش انسټالول په دې کې انشاء الله څنګه نشته نو په دې طریقه سره تاسو کولای شئ برشونه استعمال کړئ او بیا کولای شئ په اسانۍ سره دا ډاونلوډول طریقه او د انسټالول طریقه په دې ټولو باندې کولای شئ په اسانۍ سره کار سره کوي او هغه په دې شکل سره بیا کولای شئ په اسانۍ سره درې په ډاکومېنټونو یا په دلې سبوکی په انسټال کړئ دا رقم چې هر ډول برشن تاسو وغواړئ هغه درې کولای شئ چې وې کاروي پر مثال که دا به د سموک د دود لپاره یو برش دی نو زه به دراسم برش ته سپین رنګ ورکم او سفید ته به سره ډول رنګ ورکم سفید ته به تور رنګ ورکم او برش به سره ډول رنګ سپین د دود لپاره یو ساده پر مثال په تور صفه کې چې به تاسو درسم کې دا یو ډول پر مثال دا بل ډول دا مختلف ډول برشن تاسو کولای شئ په اسانۍ سره د انجینر څخه ډاونلوډ کړئ بیا په ډاکومېنټونو کې ورڅخه استفاده وکړئ سم خلاصو نو د برش ډاونلوډول او انسټالول ان شاء الله زده سول کوم څه نه سبق شي یو بل شی پات سو دلته خو نو د برش موډ او اپسیشن د تکرار بیان نشته ځکه دا موږ په لایر کې متر ورځ ان شاء الله ویلو یو شی ته پاتې د برش سټینګ دی د برش سټینګونه به ان شاء الله موږ وسته وایو چې په دې کې موږ تاسو کولای د برش په خپل خوښه اډجسټ کو په خپل خوښه مختلف رنگونه یا مختلف والی او څه چې غواړو هغه به ورته انتخاب نو دا برشونه و د برشو څخه راوسته موږ پنسل لرو پنسل او د برش تر باندې داس کم خاص غټ توپیر نشته یوازنی غټ توپیر چې دی هغه داسې چې په پنسل کې موږ دغه نه لرو تقریبا پیدر یا نورمال د جید تقریبا دونه لرو لکه په برش کې نور ټول هغه د برش کافي ده خو یوازې دا کار کولای شو چې موږ نو څه کولای چې په دې کې موږ د پیدر د نشان کار کوو هغه نورمال نو څه کولای ټول برشونه ګور ټول هارډنس په مثال کې ځنه کم هم کم خو تاثیر نور باندې لري سم خلاصو د پنسل وظیفه د پنسل څخه راوړسته پسې کلر ریپلیس لرو د نامه څخه معلومیږي کلر ریپلیس د رنگ تبدیلول چې تبدیلول د رنگ تبدیلول په یو عکس کې تاسو غواړئ چې یو رنگ پیدا کړئ او هغه په بل رنگ باندې تبدیل کړئ دغه د پارچز څخه استفاده کړئ د کلر ریپلیسمنت ټولز څخه استفاده کوئ په تور مثال دلته راځم غواړم چې دا غژړ رنگ څه وکم په بل رنگ باندې واړو نو دغه د لپاره موږ تاسو کلر ریپلیسمنت ټول داخلو کلر ریپلیسمنت ټول چې کله تر واخلو بیا راځو د لچې جوړ انتخاب او کلر انتخاب چې په کوم رنگ باندې تبدیلې په مثال تاسو په زرغون رنگ باندې تبدیلول انتخاب وای په دې کې بیا موږ موډ لرو یو هیو موډ لرو بل سچوریشن لرو بل کلر لرو بل لومینسټي لرو
او بل دلته موږ تاسو هغه د رنگونو انتخاب په کوم شکل سره وي کوم رنگونه تاسو انتخاب وي او لیمیټ کنټیګویس وي که یا ایجون دی پیدا کې که ډیسکنټیګویس معنا په دوامدار ډول ډیسکنټیګویس معنا غیر دوامدار دی او پوینټ ایج چې دا یو څنډه پیدا کړو اتوماتیکلی پر هغه ځای باندې سټاپ شي بل بیا ټالرنس دا سونی دلته د دې د هیو انسټریشن تر اوسه موږ تاسو نه پیژنو هیو چې وایي انسټریشن چې وایي په ایمیج منیو کې موږ تاسو ان شاء الله بیا په اډجسټمنټ کې دلته چې لرو هیو انسټریشن لرو البته ان شاء الله موږ تاسو بیا پر د هیو انسټریشن باندې کار وکړو د هیو انسټریشن هم لرو بیا د ایمیج بلسن پر د ټول باندې کار کوو اوس تاسو کلر ریپلیسمنت ټول موږ په دې هدف سره کارو چې کولای شو موږ تاسو په اسانۍ سره د ایمیج رنگ څخه په قربان تبدیل کو دی پر مثال اوس ما زرغون رنگ راخصلی زه غواړم چې زموږ دغه ابجیکټ چې ما انتخاب کړی دی د رنگ څخه کوم باندې تبدیل کوم دغه ایج پیدا کوي اتوماتیک کوشش کوي چې هغه کم رنگ چې مور باندې اپلای کړی هغه په ماغه ټالرنس سره په ماغه شکل سره زموږ پر هغه ابجیکټ باندې څه کوي اپلای کوي نور داس په دغه کې تغیرات نه راوړي چې مکمل هغه رنگ ور باندې ایډیټ کوي د کوشش کوي چې هغه ایج یا پر مثال هغه جی تر ډیره حد پورې کوشش کوي چې مثال هغه ور سره رنگ نه کوي دغه ابجیکټ رنگ تاسو کولای شئ په اسانۍ سره څه کوي تبدیل کوي لازم د هر ابجیکټ رنگ تاسو غواړئ تبدیل کوي نو کولای شئ او د ټالرنس ته زیات ګورته دغه ځین رنگونه هم شو تبدیل ټالرنس څه کم کوي بیا تر ډیره حد پورې نور رنگونه نسو سجل کېدل دا لږ کوشش کوي چې هغه رنگونه څه کوي ول ټالرنس کې کم کو نه بیا موږ هغه رنگونه په اسانۍ سره په سم ډول سره څه کوو تبدیلولای شو کلر ریپلیسمنت ټول کوم اشاره سره خلاصو نو صرف دونه ځکه چې د کلر ریپلیسمنت ټول په واسطه تاسو کولای شئ یو خاص رنگ په یو ډاکومنت کې ریپلیس کړئ په بل رنگ باندې یو بل مثال به هم را خلاص کنټرول او هم پر مثال په همدې ایمیج کې زه غواړم پر مثال دلته یو شخص پر مثال د دې شخص د وردی رنگ څه کوم ته ویل کوم نارنج رنگ ته غواړم چې بل رنگ ورکم نو داغه د پاره زرا زما کلر ریپلیسمنت ټول اخلم کم رنگ ورکوي دلته تاسو کولای شئ مختلف رنگونه ورته انتخاب کړئ او بیا راځي هم هغه رنگ څه کوي د کلر ریپلیسمنت ټول په واسطه باندې پر هم دا رنگ باندې اپلای کوي ټالرنس هغه ټول پراپرټیز تاسو انتخاب کړئ او ټالرنس ګورئ څه کم دغه جنس او رنگ نه وکي نو ټالرنس کې ځات کې بیا هغه ساتل کوشش کوي چې رنگ ورکړي د تاسو کولای شئ په هغه شکل سره یو رنگ څه کوي په اپلای کړئ یو پښتنه ستم زه غواړم چې پر مثال داسې یو پټه ماستر پکښ رنګ کوم مثال د دې کوین څخه داسې یو پټه سره دغه کوم رنگ ورکم نو دغه د لپاره موږ څنګه کار وکړو افرین شابوش چې کوم سلیکشن کوم دغه د لپاره چې کوم سلیکشن لازم نو پر مثال زه غواړم چې ځانګړې پټه پکښ رنګ کوم سلیکشن په مختلف طریقو تاسو کولای زه لازم پولیګان لیست داخلم پر مثال د دې ځای څخه د سلیکشن شروع کوم پر مثال غلطی مو وکړه دلته به یو کلیک وکم پولیګان لیست د مستقیم کش په شکل سره یو واره به داس کارو کو د سلیکشن د څه پیډر ورکو چې څه جی نرماله ودرې ځکه دغه څنګه چې څنګه نرماله ودرې بیا ته پیډر هغه رنگ یې نه ملمیش د ډیره حد پورې نو راځم پر دې ځای باندې کلیک کوم ورته وایم چې تر دې ځای پورې بیا پر مثال لاندې تر دې ځای پورې بیا په هر ډول تاسو غواړئ په هغه شکل سره کولای سلیکشن سره کوي سلیکشن مې وکي اوس غزا کار ریپلیسمنت ټول کاروم ګوري په سلیکشن کار کې سلیکشن څخه د باندې کار کوي نه کوي اوس نو کنټرول ډی سلیکشن به تاسو کومه په دې کوم صرف یو ځانګړی سهم څه پوکړل رنگ وکړل کوم څه نه خو سره ریپلیسمنت ټول کې بل میکسر لرو میکسر تاسو د نامه څخه کولای شئ چې ترلاسه کړئ چې میکسر چې پوز پاجرا کې رنگونه سره ګډي پرځ تاسو غواړئ رنگونه کوشش کوي چې بوګي سره ګډي کې دا د میکسر وظیفه ده میکسر کې دلته ورځنه پراپرټیز لرو دلته اول رنگ لري رنگ په دې معنی کله چې دا میکسینګ دی کوي په دې وخت کم رنگ ور باندې کټ کړل سیو لږه نه ځای رنگ هم ور باندې اپلای کیږي کم رنگ ور باندې اپلای څنګه رنگ ورته انتخاب دغه څخه وروسته بیا هغه د برش سټراک ور سره وساتل سي د برش پر مثال هغه شاوخوا جی پر مثال ور سره رنگ کړل سي ور سره وساتل سي پر مثال د برش کلین د برش افټر ایچ سټراک دغه سټراک په دې معنی کزه یو ور پر مثال کلیک ونیسم یو څه می کلینینګ وکي دا یو سټراک سو یعنی یو ور مدا کارو کی پر مثال بل ور بیا کار کوم دا بل سټراک دی نو دا سوای چې دا هر سټراک ته جلا جلا پر مثال هغه لاوډینګ ورکی یا پر مثال هغه بلرنس یا پر مثال کنورژن ورکی او کله ټیک مارک ورنه کې بعد کنټیګویس ټول بدوامدار په یو شکل سره دي او کوم دا ټیک مارک د هر ودا په د سر بیت لاوډیږي دا د بلرنس یا پر مثال پراپرټي او دغه هر سټراکس خورس د کلینینګ تر سره کې کیا اوس نه تر سره کې او که ځنې سکه بیا نه سره کې پر مثال یو وری ما دا کار څه ورسوي کزه دا برش لکم اوس هغه کلینینګ نه سره کې هغه صحرا باندې پر مثال هغه بلرنس روان دي او دا ټیک مارک ورکې بیا کده ور یو ځای بلرنس تر سره کې هغه بیرته چې کلیک لکه الکیږي بیا بل بلرنس به تر سره کې یعنی هر بیل
دغه څخه وروسته بیا د سټایل دی چې په کوم سټایل کې تاسو باندې اپلای کوئ. ویټ د نرمال اندازاتونه دي، نرمال اندازه ورته انتخابوي. لاود پر څو سره موږ رنگونه راخلاص کې په څو اندازه سره رنگونه میکسینګ وکړي. 100% میکسینګ اوس 90%. پر مثال که زه راسم فیصدي زیاته کم کم، پر مثال 40%. اوس رنگونه 100% سره میکسینګ و د ډېر حد پر نه سره میکسینګ 100% او 40%. که زه 100% کم اوس کې توپیر وګورو تر ډېر حد پورې رنګونه څه پکې سره میکس خاص توپیر نه معلومیږي ځکه چې لاود هم یو څه کم دی. لاود اندازه چې بیا څه سره زیاته کو بیا به توپیر مشته دقیق معلوم شي. او فلو ګوري یو تاسو دلته اپسټي ویل دا یو فلو په دې معنی ګوري اپسټي خو مکمل زموږ د رنگ تیزوالی او خاموالی دی. فلو به یو څه د څه توپیر لري. فلو ګوري دا برش یا پر مثال مشوانه کوم چیر کار کړي مشوانه چې دا رنگ مش کارو یا پر مثال ازین رنگونه چې د نن رنگ بور وي دی دا رنگ الته ک ډیر رایلاسي نو خو ډیر څه رنگ یې پر مثال رنگ ډیر چې پر مثال ورته رایلا کو پر مثال ک رنگ ځین کلم دار کوم چې لا بو چې تاسو به کلم پر مثال کاش کې ډیر صاحب رنگ تیز رنگ به ورکړي خو کچیر رنگ کم سي بیا هغه صحه سره کم کې رنگ خام راځي. پر مثال هغه مشوانه کوم کار کړي تاسو مشاله کار کړي نه یې مشوانه نه کوم کار کړي چې رنگ بخلاصو برابر د رنگ کم یو سره کم سو کمزوري سو رنگ به څه خام سو. مثال کا رنگ ډیرو تیز رنگ بدلول کا رنگ بل ته خام سو د مشوار د نه رنگ به کم سو نو رنگ به هم سره کم سو نو دلته پلو وای چې زموږ د رنگونو ډیر اندازه سره پر مثال ورلای کم اندازه پلی واس 100% دی دا به برش کې تاسو لري کا برش ټول تاسو راواخلي دلته هم تاسو پلو لري اوس 100% یعنی 100% رنگونه استعمال کی یعنی 100% رنگ پلو کې اگر پر مثال پلو 25 کم یعنی رنگ ګورم اپسټي 100% خو رنگ خام دی رنگ سره کم دی خام دی رنگ اوس په کم اندازه ورکول کیږي په څونه اندازه په 20% سره ورکول کیږي نو حالت هم د پلو اندازه چوري زیات یو که کمی ادا فلان اندازه کول سي زیات یو کمی دا د میکسر وظیفه نن په اړه نو بس ان شاء الله سبا د خیر به متاسو پر سټم ټول او کلان او ویریزر او ګریډنټال باندې ان شاء الله به سبا د خیر کار